د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د یو شمېر مؤسسو په مالي ملاتړ د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري نن سې شنبه د لومړي ځل لپاره د مولانا جلال الدین محمد بلخي په نوم د کورنیو تولیداتو یو ستر درې ورځنی نندارتون جوړ او د بلخي چارواکو په حضور کې رسما پرانستل شو. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس اسدالله صدی وایي چې په دغه سوداګریز او صنعتي نندارتون کې په 130 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي چې 50 غرفې د نارینه‌و لپاره دي او همداراز 80 غرفې ښځینه‌و ته ځانګړې شوي دي. د صدی په خبره په یاد نندارتون کې غالۍ، ټغر، جامې، د طبیعي میوو جوس او نور بیلابیل ډوله خوراکي توکي پکې شامل دي. در یک سالن زنانه و مردانه حدود 130 غرفه فعال است که بیشتر از این به خانم‌ها اختصاص داده شده 80 غرفه و متباقی 50 غرفه البته مردان میباشند. بخش خانم‌ها را قسمی شما میبینید بیشتر صنایع دستیشان قالین که هم جمله صنایع دستی رو به اصطلاح جزء افتخار صادراتی کشور ما حساب میشه. اینجا به نمایش گذاشتن و ضمن در بخش لباس و بخش صنایع کوچک مثل مکرونی، کنسروار، چیزایی که به اصطلاح توسط خانم‌ها تولید میشه به نمایش گذاشته شده. در بخش سالونی که مربوط به مردان میشه اونجا بیشتر بخش فرآوردهای صنعتی و تولیدات زراعتی است. په ورته مهال د بلخ ولایت مقام مرستیال نورالهادي ابو ادریس له بهرمیشتو افغان سوداګرو څخه وغوښتل چې په کور دننه دې پانګونه وکړي ځکه په خبره چې دم ګړی په هیواد کې د امن او سولې چاپیریال موجود دی. ما میگم که همه تولیدات داخلی ما و شما رشد پیدا بکنه و ارتقا پیدا بکنه و ترقی بکنه و این در پایده همه ملت افغانستان است. ما در تاج صاحبه هر وقت گفتیم که بیاین در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنه، در داخل افغانستان شرکت ها و فابریکا را ایجاد بکنه و هر گوشه کنار دنیا باشه بیا در افغانستان. الحمدلله امروز افغانستان امنیت است. په همدې حال د مولانا جلال الدین محمد بلخي نندارتون کې برخوالې متشبث میرمنې هم خوښي څرګندوي او د اسلامي امارت له چارواکو څخه غواړي چې د دوی د لاسي صنایعو او کورنۍ تولیداتو د ودې په موخه دی په هر موسم کې یو ځل سوداګریز نندارتون جوړ کړي. هغه څوک چې تجارت یا کاروبار لري تر هغه وخته پورې چې د هغه محصول یا هغه شی چې تولیدوي مشتریان او نور خلکو نه پیژندي نو هغه کولی نشي چې خپل په کاروبار کې موفق اوسي. نو په دې بخش کې مسئولین، حکومت او بین المللي مؤسسات کېدلی شي چې د هغوی ډېر یو اساسي نقش لوبولی شي. د هغوی کې کولی شي چې خلکو ته ملي نندارتونونه منځته راوړي او کولی شي چې د هغوی محصولاتونه په بین المللي نندارتونونو کې معرفي کړي. توقع کولی شي د ښځینه چې اوس په ډېرو ممنوعیتونو کې اوس په ډېرو سختو شرایطونو کې کار شوی د هغوی نه یو حمایت وشي. اگر این نمایشگاه در 3 ماه در 4 ماه یک بار برگزار شود و اگر این سطح ملی برگزار شود مثلا یک ماه که در 3 ماه که در مزارش برگزار شود یک 3 ماه بعد در قندهار در مثلا ولایت همجوار ما مثل کابل و سمنگان اینجا برگزار شود تا همه خانمایی که متشبث هستند در این نمایشگاه اشتراک کنند. این بسیار خوب است. اگر همچون برنامه ها دایر شود خانم‌ها خیلی رویش خوبتر میشه، روی خوب میگیرن و زمینه بازاریابی بر از اینا مساعد میشه. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نندارتونونو ریاست عمومي رئیس خادم محمد عابد وایي روان کال پلان لري چې 50 نندارتونونه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې او دغه راز 9 نندارتونونه نور په بهر هیوادونو کې جوړ کړي. د افغانستان اسلامی امارت وزارت صنعت تجارت ریاست نمایشگاه یا ریاست نندارتون په 1403 کال کې 50 برنامه په نظر کې لري چې د هغې جملې نه یوه نمایشګاه په بلخ کې دایره شوله او نورې نمایشګاوې الحمدلله په نورو ولایتونو کې په پلان کې لرو. 9 نمایشګاه چې هغه زمونږ بیروني پلان دی، تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمنستان دی، روسیه ده، ترکیه ده و انشاءالله موږ تاسو به د دغې نمایشګاهو شاهد یو. یاد سوداګریز نندارتون په داسې حال کې پرانستل کیږي چې تر دې وړاندې په مزار شریف ښار کې د بلخ زیبا او د ام البلاد په نومونو هم د تیر 1402 کال په پای او د روان کال په پایل کې جوړ شوي وو چې 90 سلنه برخه یې میرمنو جوړوله.